بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، تاسو ته د ډیټابیس منیجمنت سیستم شپږم درس څخه راغلاست یم. په تیر درس کې چې د دوستانو موږ د ډیټا انډیپندنس په حق باندې معلومات درکړه تاسو ته چې د ډیټا انډیپندنس د څه شی او دغه اقسام د شان می تاسو ته ټول تشریح او واضح کړم. زموږ د نن درس موضوع چې د ډیټا ماډلز دي. نو د نه مخکې چې لاړ شم تاسو ته د ډیټا ماډلز په حق باندې معلومات درکم یا تعریف کوم تاسو ته. زه راځم تاسو ته یو مثال درکوم چې تاسو ته ښه واضح او مشخص شي. که چېرته خپل په شاوخوا ورځنی ژوند کې موږ وګورو دوستانو، که هغه د هارډویر له لحاظ نه دی، مثال که هغه د کنسټرکشن له لحاظ نه دی، که چېرته یو بلډینګ یو اپارتمان جوړیږي یا چېرته یو موټر دی بازار ته راځي، هر کمپنی یا هر سیز چې جوړیږي د نه مخکې چې بازار ته راشي د دې لپاره چې د یو ډیټا ماډل موجود وي یا جوړیږي ورته تر څو دغه پروډکټ چې دی بازار ته راشي. ښه مثال دا دی که چېرته تاسو یو تعمیر جوړ کړئ، یو بلډینګ جوړ کړئ، د تعمیر نه مخکې چې دی تاسو ته انجینر چې دی یو نقشه ورکوي چې په دغه نقشه کې چې دی د دې تعمیر ټول معلومات لکه اتاقونه دي چې څو اتاق به کېږي، څو تشنابونه مثال پکې، څو اشپزخانه باید ولري، څو هالونه ولري، څو پوډ وي مثال، زینې چې دي د دې اپارټمنټ یا بلډینګ چې دی په کوم ځای کې، همدارنګه لیفټ په کوم ځای کې باید وي، د دې هغه برق سیستم چې دی، د دې هغه اوبو سیستم چې دی، د دې هغه بدرف اوبو سیستم چې دی هغه باید چېرته لاړ شي. دغه ټول معلومات چې دوستانو دا په دې نقشه کې په دې کې شوي انکلوډ یا په دې کې موجود وي چې دغه نقشې ته چې دی دې ته ډیټا ماډلز ویل کېږي. یا بل مثال تاسو ته وایم، د هونډا کمپنۍ د غواړي چې یو موټر چې دی بازار ته وباسي. د موټر د جوړېدو نه مخکې چې راشي بازار ته د دې ډیزاین چې دی د دې موټر د دې ډیټا ماډل چې دی دا ډیزاین کوي چې د موټر هایټ، ویډت دی، رنګ دی، مثال سیټونه دي، د دې د شیشې دي، د دې هغه رفتار مشخصوي چې په یو ساعت کې څو کیلومتر دا شیان وي. دغه ټول معلومات چې دی دغه په دې ډیټا ماډلز یا په دغه ماډلز کې چې دی پروت وي چې دغه ماډل په اساس باندې دغه موټر جوړیږي. نو په ډیټابیس کې چې دی دوستانو کله چې یو ډیټابیس یو اپلیکیشن جوړیږي، د ډیټابیس د جوړېدو نه مخکې چې دی سافټویر انجینر چې دی مثال یا ډیټابیس ډیزاینر چې دی د دې دغه ډیټا ماډل چې دی دا جوړوي چې په دغه ډیټابیس ډیټا ماډل کې دی د دې ټیبلونه دي، مثال څو ټیبل لري، د دې ټیبلونو نومونه دي چې څو ټیبلز دي، دغه نومونه چې دي په دې کې دننه چې ټیبلونه کې چې د پرایمري کیانې دي، مثال فورن کې دي، د دې ټیبلونو ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ دی، د دې ټیبلونو کې چې څه رولز دي، څه قوانین چې دې باندې اپلای شوي دي، دغه ټول معلومات چې په دغه ډیټا ماډل کې چې دی پروت دي. نو کله چې سافټویر انجینر یا اپلیکیشن ډیولپر راځي دغه ډیټا ماډل ګوري، دغه ډیټا ماډل په اساس باندې چې دی دغه سافټویر یا اپلیکیشن کې دی هغه ډیزاین کوي یا ډیولپ کوي. اوس راځو د ډیټا ماډل تعریف ته. ډیټا ماډل چې دی د ډیټابیس ماډلونه چې دي دا تعریف وي چې څنګه د ډیټابیس منطقي جوړښت چې دی دا ماډل شوی دی یا ډیزاین شوی دی. یا ډیټا ماډل چې دی ډیټا پریزنټ کوي، ډیټا چې دی هغه تشریح کوي، د ډیټا ترمنځ باندې چې کوم ریلیشنشپونه دي، د ډیټا ترمنځ باندې چې کوم رولز یا ریګولیشن دی، دغه ټول چې دی د ډیټا ماډل په واسطه باندې چې دی دا تعریفېږي یا پریزنټ کېږي. د تعریف نه پس چې دی راځو ډیټا ماډل کمپوننټس ته یا اجزا ته. ډیټا ماډل چې دی درې کمپوننټس لري چې یو عبارت له سټرکچر پارټ څخه دی، بل چې دی منیپولیشن پارټ څخه دی، او دریم چې دی سیټ اف انټیګریټي رول څخه عبارت دی. د سټرکچر پارټ تعریف دا دی چې د قواعدو مجموعه ده چې د همدې قواعدو له مخې چې دی ډیټابیس جوړیږي. همدارنګه چې دی په دغه سټرکچر پارټ کې چې دی انټیټیان چې دی هغه مشخص کېږي، د انټیټیان چې کوم اټریبیوټ چې دی هغه مشخص کېږي، همداسې چې دی یو انټیټي بل انټیټي سره څه تړاو یا څه ریلیشن لري، دغه ټول شیان چې دی په سټرکچر پارټ کې چې دی په دغه ځای کې تعریفېږي یا په دغه ځای کې چې دی دلته ډسکرایب کېږي. د انټیټي د ریلیشنشپ د اټریبیوټ باره کې چې دی دوستان انشاءالله په کمنګ یا په آینده درسونو کې تاسو سره به مفصل لیکچر چې دی هغه زه لرم، په وخت سره انشاءالله هغه بیا تاسو ته زه توضیح کوم. د ډیټا ماډل دویم کمپوننټس چې دی هغه عبارت له منیپولیشن پارټ څخه دی. دغه منیپولیشن پارټ چې دی په دغه حصه کې چې دی د عملیاتو ډولونه یعنی اپریشن ټایپس چې په ډیټا باندې چې دی هغه باندې اپلای شوی دا تاسو ته مشخص کوي یا تاسو ته دا تعریفوي. د مثال په ډول باندې چې دی لکه ډیټا ریټریف کول دی، ډیټابیس نه تاسو یو ډیټا چې دی هغه ریټریف کوئ، دغه ډیټابیس چې دی تاسو هغه ډیلیټوئ، تاسو هغه اپډیټ کوئ، یا د ډیټابیس څه چې دی سټرکچر دا تاسو هغه تغیروئ،
دغه ټول شیان چې دی په منیپولیشن پارت کې چې دی په دا حصہ کې یا په دې پارت کې چې دی راځي. دریم چې دی د ډیټا ماډل کمپوننټس چې دغه عبارت له سیټ اف انټیګریټي رول څخه دی. په دغه پارت په دغه حصہ کې چې دی په ډیټا باندې چې دی رول اپلای کیږي. د مثال په ډول باندې چې یو ډیټا دی تاسو غواړئ چې ډیټابیس ته هغه انسرټ کړئ، هغه تاسو رول ور باندې اپلای کوئ چې په دغه فیلډ کې یا په دغه حصہ کې چې دی باید خالی ډیټا چې دی یا نل ډیټا چې دی هغه انسرټ نشي. دغه رول چې دی چې تاسو دې باندې اپلای کوئ دغه د سیټ اف انټیګریټي په حصہ کې یا پټ کې چې دی په دې حصہ کې راځي. یو بل مثال تاسو ته وایم، کله چې تاسو یو فیسبوک اکاونټ ځان ته جوړوئ، د فیسبوک د اکاونټ د جوړولو لپاره چې دا باید تاسو یا موبایل نمبر ولرئ یا ایمیل ادرس باید ولرئ ترڅو تاسو ځان ته یو ایمیل یو فیسبوک اکاونټ چې دی هغه ځان ته جوړ کړئ. کله چې تاسو فیسبوک اکاونټ ځان ته جوړ کړئ، هر ځل چې تاسو خپل لاګین ډیټیل دلته ورکوئ یا موبایل ورکوئ یا خپل ایمیل ورکوئ بیا خپل پاسورډ ورکوئ، تاسو اجازه درکړي چې تاسو لاړ شئ خپل دغه اکاونټ چې دی هغې ته لاګین یا دننه شئ. آیا داسې امکانات شته چې د موبایل په ځای باندې چې تاسو خپل نوم ورکړئ او تاسو لاګین معلومات یا پاسورډ ورکړئ تاسو خپل اکاونټ ته داخل شئ؟ نه. یا داسې امکانات شته چې خپل ادرس مثال د ایمیل په ځای باندې یا د خپل د تلیفون په ځای باندې هلته ورکړئ بیا پاسورډ ورکړئ خپل اکاونټ ته داخل شئ؟ نه. دغه سیټ اف رول چې دی دغه قوانین چې دی باندې اپلای شوی دی په دغه فیلډ باندې چې اپلای شوی دی دا د سیټ اف انټیګریټي رول پارت یا حصہ کې چې دی راځي. دې نه پس چې دی راځو دوستانو د ډیټا ماډل مهموالی ته چې ولې مهم دی، ولې امپورټنټ دی د ډیټابیس په ډیزاین کې، د اپلیکیشن په ډیزاین کې ولې دغه ډیټا ماډلونه چې دي د دې مهموالی چې دی څه ضرورت دی ورته چې دا موږ باید په ډیټابیس ډیزاین کې ولرو. دغه ډیټا ماډل چې دی دوستانو تاسو سره د یو منطقي اړخه ډیټابیس چې دی د دې په جوړولو کې چې دی تاسو سره مرسته کوي، یعنی لاجیکل ډیټابیس په څه کې چې دی په جوړولو کې چې دی چې لاجیکل چې دی هغه صحیح یا درست وي تاسو سره دغه ډیټا ماډلز چې دی دا تاسو سره مرسته کوي. دویم چې دی یا دویم پوینټ چې دی ډیټا ریډنډنسي چې دی یا د ډوپلیکیشن اف ډیټا چې دی دا تاسو ته له منځه وړي. کله چې تاسو یو ډیټابیس جوړوئ هغې لپاره مخکې چې ډیټا ماډل ورته جوړوئ نو تاسو سره دا مرسته کوي ترڅو د ډوپلیکیشن اف ډیټا چې دی د دې له منځه وړلو کې تاسو سره دا مرسته کوي. دریم چې دی د سټوریج په کمولو کې تاسو سره مرسته کوي. یو کمپیوټر کې مثال ډیټابیس ډیزاین کوئ یا یو سرور کې چې د خپل ډیټابیس اچوئ، که چېرته د همدې ډیټابیس یا اپلیکیشن ډیټا ماډل موجود وي نو ستاسو د کمپیوټر یا د سرور د سټوریج په کمولو کې چې د تاسو سره بیا ډیر مرسته کوي. او دریم مهم شی چې د دوستانو دغه ډیټا ماډل چې دا یو کمیونیکیشن ټول دی، دا یو پول دی چې څنګه تاسو ته ما د بلډینګ یا د اپارتمان د دې مثال مې تاسو درکړ چې دغه نقشه چې دی دا د ګلکار او د انجینر چې دی د دې ترمنځ چې دا یو پول یا کمیونیکیشن ټول دی. همداسې په ډیټابیس کې چې دغه ډیټا ماډلونه چې دي یا دغه ډیټا ماډل چې دی د ډیټابیس ډیزاینر، د اپلیکیشن پروګرامر او د اینډ یوزر چې څوک دغه ډیټابیس یا اپلیکیشن استفاده کوي د دې ترمنځ د پول حیثیت یا د کمیونیکیشن ټول په حیث باندې چې د خپل دنده اجرا کوي. بل مهموالی په ډیټا ماډل کې دا دی چې یو ښه ډیټابیس لپاره، یو ښه اپلیکیشن لپاره چې دغه ډیټا ماډل چې دا اړین یا مهم دی. داسې ډیټابیس یا داسې اپلیکیشن به ونی چې هغه ډیټا ماډل چې دی هغه به ونه لري او دا به ډېر ستونزمن کار وي که نه چې یو ډیټابیس تاسو ډیزاین کوئ، یو اپلیکیشن تاسو ډیزاین کوئ، هغه د ډیټا ماډل نه بغیر چې دی هغه تاسو ډیزاین یا هغه ډیولپ کوي. دغه ډیټا ماډلونه چې دي د ANSI سپارک لخوا چې دی په 3 ډوله باندې چې دی مشخص شوی دی چې هغه عبارت له کنسپچوال ډیټا ماډل څخه دی، ایکسټرنل ډیټا ماډل څخه دی او انټرنل ډیټا ماډل څخه چې دی عبارت دی. چې دغه کنسپچوال ډیټا ماډل چې دی د ډیټا لاجیکل ویو یا ډیټا منطقي جوړښت چې دی یا لید چې دی هغه تاسو ته ریپرزینټ کوي یا دغه تاسو ته استازیتوب کوي. بل چې د ایکسټرنل ډیټا ماډل چې دی دا د یوزر ویو یا د استفاده کوونکي د ویوګانو چې دی دغه استازیتوب کوي. همدارنګه چې د انټرنل ډیټا ماډل چې دی دا د فزیکل ویو د ډیټابیس چې دی یا د ډیټا چې دی هغه تاسو ته استازیتوب یا هغه تاسو ته ریپرزینټ کوي. د دې نه پس چې دی راځو دوستانو د ډیټا ماډلونو د دې اقسامو ته یا د دې ټایپونو ته چې دا په 3 ډوله باندې دی چې یو آبجیکټ بیسډ ډیټا ماډلز دي، بل چې د ریکارډ بیسډ ډیټا ماډل دی او دریم چې د فزیکل ډیټا ماډل څخه عبارت دی. اول چې دی راځو دوستانو د ډیټا ماډل آبجیکټ بیس ماډلونو ته. په دغه آبجیکټ بیس ډیټا ماډلونو چې څنګه تاسو ته ما په سټرکچرل پارت کې مې ویلې چې تاسو ته انټیټیانو نمونه اټریبیوټ دا شیان مشخص کوي. په دغه آبجیکټ بیس ډیټا ماډلونو کې چې دی د دې کار هم تقریبا همغسې دی. په دغه ماډل کې چې دی د ډیټا کنسپچوال لیول چې دی دا تاسو ته تشریح کوي. د دې ټول فوکس چې دی په ډیټا پر ریپرزینټ کولو کې دی
د مثال په ډول باندې انټیټیانې دي، اټریبیوټس دي، ریلیشنشپونه دي، ټیبلونه دي، ټیبلونو نومونه دي. دغه ټول په دې object based data modelونه کې چې په د ځی کې چې راځي چې دا په درې ډوله باندې د دوستانو چې یو عبارت له انټیټي ریلیشنشپ ډیټا ماډل چې ان شاء الله دا تاسو ته پاینده درسونه کې مفصل بیا وړاندې کوم. بل چې د سیمنټک ډیټا ماډل له همدارنګه چې د آبجیکټ اورینټډ ډیټا ماډلونو څخه چې د عبارت دی. بیا راځو دویم ډیټا ماډل چې دی یا دویم ډول چې دی هغه عبارت له ریکارډ بیس ډیټا ماډل څخه عبارت دی. دغه ریکارډ بیس ډیټا ماډل چې دی تاسو ته د ډیټابیس ایکسټرنل لیول همدارنګه کنسپچوال لیول چې دی دا تاسو ته تشریح کوي. د آبجیکټ ماډل چې دی د ډیټابیس اوورال یا ټول په ټوله کې چې دی لاجیکل سټرکچر یا منطقي جوړښت چې دی دا تاسو ته مشخص کوي او همدارنګه چې دی هایر لیول ډسکرپشن یا لوړ کچې توضیحات یا معلومات چې دی دا وړاندیز کوي یا دا پرووایډ کوي ترڅو دغه ډیټابیس چې دا امپلیمنټ شي یا د دې ډیټابیس چې دا ډیولپ شي یا پلی شي. دوستانو دغه ریکارډ بیس ډیټا ماډل هم چې دوستانو درې ډوله دی چې یو هایرارکل ماډل څخه عبارت دی، بل چې د نیټورک ماډل څخه عبارت دی، همدارنګه دریم ډوله چې د ریلیشنل ماډل څخه چې دی عبارت دی. اول چې دی راځو دوستانو هایرارکل ماډل ته. په دغه ماډل کې چې دی یا دغه ماډل چې دی دوستانو د ډیټابیس منیجمنت سیستم اولنی ماډل دی چې په دغه ماډل کې چې د دوستانو د ډیټا د اورګنایز کول یا د منظم کول لپاره چې د هایرارکل ټری یا د ونې درجه بندي څخه استفاده کوي ترڅو تاسو ته ډیټا چې دی دا تاسو ته اورګنایز کړي یا تاسو ته منظم کړي. په دغه ماډل کې چې د دوستانو د انټیټیانې یا د ډیټا ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ چې دی دا د ټری یا د پیرنټ چایلډ ریلیشنشپ چې ورته وي یا د زوی پلار چې کوم ریلیشنشپ یا رابطه چې دی په دغه رابطه کې چې تاسو ته دغه ډیټا چې دا ریپرزینټ کوي یا تاسو ته مشخص کوي. چې هر هایرارکل ماډل چې دی په روټ سره شروع شوی دی دوستانو چې هر روټ چې دی بیا ځان ته چې دی یو چایلډ یا زوی لري همدارنګه چې دی همدغه چایلډ روټ چې دی د ټری ونې په شکل چې دی خپل پیرنټ سره چې دی یا د شاخو په واسطه باندې چې دی نښلول شوی دی. دلته تاسو وګورئ په دغه مثال کې دغه مثال چې یو ډیټا چې دی یا زموږ انټیټي چې دی دغه روټ دلته شروع شوی دی دوستانو. دلته د دې چایلډ یا د دې زوی چې دی د الکترونیک دغه ټلویزیون دی چې دغه ټلویزیون چې دی دغه چې دی د هایرارکل ریلیشنشپ یا هایرارکل ماډلز په واسطه باندې چې د خپل پلار سره چې دی نښلول شوی. په دغه ماډل کې چې دی دوستانو مشهور سیستم چې د ډیټابیس په تاریخ کې چې دی هلته ثبت شوی دی عبارت له IMS سیستم څخه دی چې انفارمیشن منیجمنت سیستم څخه عبارت دی دوستانو چې د IBM کمپنی له خوا نه چې دی په 1988 بازار ته چې دی معرفي شو یا بازار ته راغی دوستانو چې تر نن ورځې پورې چې دی په IBM مین فریم کمپیوټرونو کې چې دی دغه ماډل نه چې دی استفاده کیږي. د دې ماډل بعضې خوبیګانې یا بعضې اډوانټیج دی دا هم مې تاسو ته لیست کړی راځي یو په یو باندې تاسو ته دا د تشریح کوم. د دې اول اډوانټیج یا فایده چې دی دوستانو په دغه ماډل کې چې د ډیټا چې کله تاسو ډیټابیس نه ریټریف کوو یا هغه تاسو ته لاسته راوړو نو ډېر په اسانۍ سره یا ډېر ژر به تاسو سره چې و دغه ډیټا لاسته راتلو. علت دا و دوستانو چې په د ټری چې کوم شکل چې دی دوستانو یا د ونې شکل په ترتیب سره چې دغه ماډل ډیزاین شوی و دوستانو همدا علت و چې په دغه ماډل کې تاسو ته کله چې ډیټا ډیټابیس نه تاسو ریټریف کوو تاسو ته به زر ډیټا چې دی هغه ریټریف کېده. په دغه ماډل کې چې دی دوستانو ون ټو میني ریلیشنشپ چې دی دا افیشنټ دی. دریم ګټه یا دریم فایده د دې ماډل چې دی دا ډېر سمپل ساده دی. ځکه ساده دی دوستانو چې د پیرنټ چایلډ ریلیشنشپ په واسطه باندې چې دی دوستانو تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره یا ډېر په سمپل یا ساده طریقه تاسو ډیټا چې دی هغه تاسو لاسته راوړئ. بل خوبي یا بل ګټه دا و دوستان چې په اسانۍ سره تاسو کولی شو په دغه ډیټا ماډل چې دی تاسو ډیټا پکې شیر کړئ. تاسو ډیټا بل چا سره یا بل ډیټا بیسونو سره مثال یا یو ټیبل بل ټیبل سره چې دی هغه تاسو یو بل سره لینک کړئ. همدارنګه چې دی بل خوبي یا اډوانټیج چې دی های پرفارمنس دی ښه اوچت فعالیت چې دی یا ښه اوچت کار چې دی ښه بیسټ یا مناسب کار چې دی تاسو ته دا اجرا کړي. همدارنګه اخرنی چې دی تاسو ته کلیر پاک ریزلټ چې دی هغه تاسو ته په همدغه ماډلونو کې چې دی کله تاسو دې ماډل نه استفاده کوئ تاسو ته کلیر ریزلټ چې دی یا پاک ریزلټ چې دی تاسو ته دا پرووایډ کوي یا تاسو ته دا ورکوي. طبعا دوستانو دغه ماډل چې اډوانټیج یا فایدې چې لري د دې تاوانونه هم شته یا ډیس اډوانټیج هم شته چې تاسو ته ما دلته لیست کړی. کله چې تاسو ډیټابیس په ډیزاین کې چې دی د دې ماډل نه استفاده کوئ دوستانو د دې ماډل مشکل چې دی امپلیمنټیشن یا اپلی کول چې دی ډېر مشکل کار دی چې یو ډیس اډوانټیج یا نقصانات چې دي په دغه کې د دې امپلیمنټ کول چې دی مشکل کار دی. دویم چې دی دوستانو د دې ماډل چې دی د دې منیج کول د دې اداره کول چې دی هغه ډېر سخت دی.
بل مشکل چې د دوستانو دغه ټایپ څه چې د ډیټا ماډل چې د ریلیشنشپونه چې دي مثال 1 to many دا خو سپورټ کوي لیکن 1 to 1 many to many ریلیشنشپ چې دا نه سپورټ کوي. بل مشکل یا تاوان چې د دوستانو لاک اف سټانډرډ یعنی سټانډرډ نه د معیار نه لري. بل اخرنه مشکل چې د دوستانو د دې پور فلیکسیبিলিټی چې د یعنی فلیکسیبل نه دی یعنی مناسب نه دی یعنی انعطاف نه لري. مثال په ډول باندې په نن سبا ډیټابیسونه کې د کچرته د ډیټابیس په لاجیکل سټرکچر کې موږ څه تغیرات راولو نو موږ ته دومره مشکل نه ورکوي. نو موږ کولی شو چې په اندک یا په وړه چینجز چې دی دغه سټرکچر ته تغیر ورکو نور ډیټابیس ته چې دی څه مشکل نه پیښیږي. لیکن دغه فلیکسیبিলিټی چې دی په دغه ماډل کې چې دی دا شی بیا نشته. د ریکارډ بیس دویم ماډل چې دی دوستانو عبارت له نیټورک ماډل څخه عبارت دی. دغه ماډل چې دی دوستانو د هایرارکل ماډل د مشکلاتو د حل کولو لپاره چې دی منځته راغی. یعنې هغې کې چې څه مشکلاتو دغه ماډل منځته راغی تر څو هغه مشکلات چې دی هغه سالف یا هغه چې دی هغه حل کړي. دغه ماډل چې دی په کال 1960 کې چې دی دوستانو د ډیټابیس د ټاسک ګروپ لخوا چې دی جوړ شو. په دغه ماډل کې چې دی څنګه تاسو ته ما په هایرارکل ماډل کې ویل چې هلته ډیټا چې دی یو بل سره د ټری په شکل سره چې نښلول شي یا د پیرنټ چیلډ په واسطه باندې چې دی یو ډیټا یو بل سره نښلول شوی. لیکن په دغه نیټورک ماډل کې چې دی دوستانو ټول مجموعي ډیټا چې دی ټول مجموعاً ډیټا چې دی په دغه ماډل کې چې دی د لینک په واسطه باندې چې دی یو بل سره شریک شوی. که چېرته تاسو دغه مثال ته هم ځیر شي دغه یو انټیټي چې دی دغه کسټمر سره مثال دغه منیجر سره چې دی یا دغه سټور چې دی د سیلمن سره بیا د سیلمن چې دی آرډر او د آیټم سره چې دی د لینک په واسطه باندې یو بل سره چې دی کنیکټ شوی یا نښلول شوی. او دغه انټیټیانو ته چې د مختلف لارو څخه چې د موږ ورته لاسرسی لرلی شو البته په دغه ماډل کې. مثال منیجر نه چې د دوستانو موږ کولی شو د کسټمر نه همدارنګه چې د سیلسمین له خوا نه چې دغه منیجر ته موږ کولی شو چې لاسرسی ورته پیدا کړو. او علت د دې دا دی دوستانو چې څنګه په هایرارکل ماډل کې چې دی هغه د 1 to many ریلیشنشپ چې دی هغه سپورټ کوو لیکن many to many ریلیشنشپ چې دی هغه نه سپورټ کوو. لیکن دغه ماډل چې دی دوستانو many to many ریلیشنشپ چې دی دا سپورټ کوي. نو همدا علت دی چې هر ډیټا ته چې دی یا هر انټیټي ته چې دی د مختلف لارو څخه موږ ورته لاسرسی پیدا کولی شو. او دغه ماډل چې دی دوستانو دې نه مخکې چې هایرارکل ماډل بازار ته راشي یو مشهور ماډل په هغه وخت کې چې و. څنګه چې هایرارکل ماډل اډوانټیج او ډس اډوانټیج درلوده همدارنګه چې دی نیټورک ماډل هم چې دی دا اډوانټیج او ډس اډوانټیج لري چې تاسو ته ما دلته لیست کړی. د دې ماډل یو خوبي یا یو فایده دا دی دوستانو چې د ډیټا ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ چې دی دوستانو که چېرته پیچیده او مغلق هم وي دا یې سپورټ کوي نسبت څه ته نسبت هایرارکل ماډل نه. او بل خوبي پکې دا دی دوستانو چې مختلف قسمه ریلیشنشپونه چې دي دا سپورټ کوي یا دا هنډل کوي. مثال په ډول باندې 1 to 1 many to many یا 1 to many ریلیشنشپونه چې دي په همدغه ماډل کې چې دی سپورټ کوي یا دا کار مخې ته وړلی شي. بل خوبي پکې دا دی دوستانو چې ډېر په اسانۍ سره چې دی موږ کولی شو چې ډیټا ریټریف کړو یا ډیټا لاسته راوړو په دغه ماډل کې. البته بل خوبي پکې دا دی دوستانو چې په دغه ماډل کې چې د ډیټابیس پرفارمنس یا د ډیټابیس کارکردګي چې دی هغه امپروف شوی دی. همدارنګه چې دی دوستانو د ډي ډي ایل او د ډي میل یعنی ډیټا ډیفینیشن لنګویج چې دی او ډیټا منیپولیشن لنګویج کمانډونه چې دي په دغه ماډل کې چې دی دا سپورټ کوي یا په دغه کې چې دی انکلوډ دی. دې نه پس راځو د دې ماډل ډس اډوانټیج یا تاوانونو ته چې تاسو ته مې یو څو دانې لیست کړي یو په یو باندې تاسو ته زه دا وایم. د دې ماډل د تاوانونو څخه یو تاوان دا دی دوستانو چې د دې سیستم چې دی مغلق دی کمپلیکس دی. دغه کمپلیکس دی دوستانو چې په دغه ماډل کې چې دی ریکارډ ډیټا چې دی د پوینټر او ارې په واسطه باندې چې دی هلته ساتل کیږي یا مینټین کیږي. په همدغه اساس چې دی دوستانو د دې سیستم چې دی لږ مغلق دی یا کمپلیکس دی. په دغه ماډل کې چې دی دوستانو کله چې تاسو انزرشن کوئ ډیلیشن کوئ نو دا ډېر مغلق او ډېر سخت تمامیږي تاسو ته. په دغه ډیټا ماډل کې چې دی دوستانو کله چې تاسو دغه ډیټابیس یا دغه تاسو اپلیکیشن چې دی تاسو په دغه ماډل کې ډیزاین کوئ نو ټول څه چې دی زور چې دی په سره دی په پروګرامر یا په اپلیکیشن ډیولپر راځي ځکه چې تاسو ته ما ویل چې د دې سیستم چې دی کمپلیکیټډ یا د دې سټرکچر چې دی ډېر پیچیده دی. د ریکارډ بیس دریم ډول ماډل چې دی د عبارت له ریلیشنل ماډل څخه دی. دغه ماډل چې دی دوستانو د ایف کارډ لخوا چې دی وړاندې شوی و چې د دې څه یادوري چې دی تاسو ته ما د ډیټابیس په تاریخچه کې چې دلته مې تاسو ته ویلي و. دغه ماډل چې دی دوست کله چې ډیټا ساتي کله چې معلومات ساتي دغه ډیټا چې دی په ټیبلونو کې ساتي یا په ریلیشن کې ساتي چې د ټیبل دویم نوم چې دی دوستانو ریلیشن څخه عبارت دی یعنی ټیبل او ریلیشن چې دی دواړه یو شی دی. کله چې یو ډیټابیس چې دی دوستانو دغه کنسپچوال یعنی ای آر ډایګرام چې دی هغه ډیزاین شو جوړ شو یا دغه کنسپچوال ای آر ډایګرام چې دی موږ راځو دغه
ریلیشنل ماډل ته چې دا کنورټ کوو چې دغه کنورژن یا دغه تبدیلول چې دوستانو د ډیټابیس د سافټویرونو په واسطه باندې کیږي چې هغه عبارت له څه شي دغه د اوریکل څخه د دوستانو اس کیو ال د مای اس کیو ال سرور څخه چې دی په دغه کې مونږ دغه کنسپچوال ډیټا ماډل چې دی هغه ریلیشنل ماډل ته چې دی اړو یا ورته کنورټ کوو دغه ماډل چې دی دوستانو د ډیټا د پروسس کولو لپاره د ډیټا د سب کولو لپاره چې د استفاده کیږي یعنی دغه ماډل چې د کچرته تاسو په کوم اپلیکیشن ډیولپمنٹ کې یا کوم اپلیکیشن ډیولپ کړي کوم اپلیکیشن چې تاسو ډیټابیس لري کچرته تاسو د مای اس کیو ال نه استفاده کړي تاسو د مای اس کیو ال د اپلیکیشن چې کوم ډیټابیس دی پاره کې ټیبلونه دي مثال پاره کې ریلیشنشپونه دي دغه ټیبل کې چې تاسو معلومات ساتي مثال دغه ټیبل وګورئ سټوډنټ ټیبل دی د دې معلومات چې دی کې ساتل شوی دی دا د ریلیشنل ماډل څخه عبارت دی چې تاسو ته په ټیبلونه کې چې دی هم ډیټا ساتي او هم تاسو د ډیټا چې دی دا پروسس کوي دغه ماډل چې ډیر فراخ یوزیج لري او ډیر استفاده کیږي چې په دغه ماډل کې چې دی ملټي ټایپ اف ډیټا چې دی هغه هم پکې سپورټ کیږي مثال په یو ټیبل کې چې دی دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل نوم ورکړئ خپل ایج یا نمبر چې دی هغه هم پکې ورکړئ ټیکس دی ډیټ دی کرنسي دی دغه ټول ډیټا ټایپس چې دی ډیټا اقسام چې تاسو کولی شئ په دغه ډیټا ماډل کې چې دی په دې کې هم سٹور کوي او هم چې دی پکې پروسس دې ماډل کې چې د دوستانو یو خوبي حواله پکې دا د دوستانو چې تاسو کولی شئ چې مختلف ټیبلونه چې د هغه ډیټا پکې څه کوي هغه تاسو پکې استفاده کړئ که چېرته تاسو دغه مثال ته ځیر شئ دوستانو دغه درې ټیبل چې د تاسو ته ما دلته راوړی چې یو سټوډنټ ټیبل دی بل مارکس ټیبل دی همدارنګه چې د ډپارټمنټس د سټوډنټانو چې دی د محصلینو چې دی تاسو ته ما راوړی دغه که چېرته زه وغواړم دوستانو دغه درې ټیبل نه چې د ډیټا په کریټیف کوم یا ډیټا په لاس سره وړم دوستانو نو زه کولی شم چې د یو ساده کمانډ په واسطه باندې چې دی د سلیکټ څه چې دی د سلیکټ کیوري په اساس باندې چې دی د سلیکټ کیوري کمانډ په واسطه باندې زه کولی شم چې په یو وخت کې چې دی دغه درې ټیبل نه څلور ټیبل نه یا لس ټیبل نه چې دی ډیټا چې دی زه ریټریف کوم چې دلته تاسو ته ما مثال ښودلی چې انشاءالله که ژوند په آینده درسونو کې بیا تاسو ته دا زه عملي ښیم یعنی دغه درې ټیبل چې دي دوستانو د دې ترمنځ چې کوم کامن یا د دې ترمنځ چې کوم پرایمري کې دی درې ټیبل کې شته نو زه په اسانۍ سره زه کولی شم چې دغه درې ټیبل نه چې دی ډیټا په یو کمان سره چې دی هغه زه ریټریف یا لاسته راوړم څنګه چې نور ماډلونه اډوانټیج او ډس اډوانټیج درلودو دغه ماډل هم چې دی اډوانټیج او ډس اډوانټیج چې دی دا هم لري د دې یو اډوانټیج څخه دا دی دوستانو چې د دې استفاده چې دی ډېر اسان دی یعنی انزرشن ډیلیشن چې دی ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو فلیکسیبل دی دوستانو څنګه تاسو ته ما ویل چې په نیټورک ماډلونو کې چې دی هغه فلیکسیبل نه دی دوستانو دغه ماډل کې چې دی که چېرته زه راشم دوستانو دغه مثال کې دا مارکس ډیلیټ کړم نو دغه مارکس افیکټ چې دی په دې نورو ټیبلونو باندې چې دی نه اړول کېږي یا دې ته څه مشکل چې دی نه پېښېږي نو په همدغه اساس چې دی دوستانو دغه ماډل چې دی دا فلیکسیبل دی بل خوبي پکې دا دی دوستانو چې دا ملټي یوزر دی یعنی تاسو کولی شئ چې دغه ډیټابیس نه تاسو استفاده وکړئ آنلاین ډیټابیسونه جوړ کړئ په یو وخت کې کولی شئ چې په مثال 100 یا 20 یا 30 کسان چې د یو ډیټابیس نه استفاده وکړي یعنی ملټي یوزر چې دی دا سپورټ کوي او بل چې دی دوستانو په دغه سچ کې چې دی ډیټا ماډل کې چې دی تاسو کولی شئ چې ملټي ټیبل چې دی هغه الاؤډ دی یو دوه درې لس شل هر ټیبل چې تاسو غواړئ چې ستاسو د ضرورت مطابق چې دی تاسو پکې څه شی دی اجازه لري نو دا د همدې ماډل چې دی د خوبیوالي یا د دې ماډل چې دی اډوانټیج څخه چې دی شمیرل کېږي بل چې دی دوستانو چې څنګه تاسو ته ما مثال کې مې ویل که نه که چېرته تاسو د ټیبل په سټرکچر کې یا د ټیبل په ډیټا کې چې دی څه تغیرات راولئ نو نور ټیبلونو ته چې دی د هغه نقصان چې دی نه رسېږي چې تېر مثال کې تاسو ته ما واضح کړم مثال زه غواړم د دې کس نوم ته تغیر ورکړم نو دغه ټیبلونه ته چې دی هېڅ افیکټ نه راپرځي مثال احمد دی دا زه محمود کوم نو هماغه آی ډي هماغه دی دوستانو سبجیکټ بیا هماغه مارک بیا هماغه صرف ما نوم ته تغیر ورکړی نو په همدغه اساس چې دی نورو ته افیکټ یا نورو ته چې دی مشکل نه سازي دې نه پس چې دی راځو دوستانو د دې ماډل ډس اډوانټیج یا تاوانونو څخه چې د دې ماډل یو تاوان دا دی دوستانو کله چې تاسو د دې ماډل نه په اپلیکیشن ډیولپمنټ کې یا خپل په ډیټابیس ډیزاین کې چې دی استفاده کوئ د مثال په ډول باندې چې دی یو ارګنایزیشن لپاره یو مکتب یو پوهنتون لپاره تاسو یو ډیټابیس چې دی هغه ډیزاین کوئ او خپل ډیټابیس چې دی د سکیول څه چې دی د مایکروسافټ کمپنۍ نه اخلي دغه تاسو چې دغه ټولز دغه اپلیکیشن چې تاسو د مایکروسافټ نه اخلي نو تاسو مجبور یاست چې ډېر پیسې هغې ته ورکړئ تر څو په آینده کې کوم مشکلات تاسو ته پیښیږي نو تاسو ته دغه سکیول کمپنۍ چې دی دغه مایکروسافټ کمپنۍ چې دی تاسو ته باید سپورټ ورکړي بل چې دی کله چې تاسو یو اپلیکیشن ډیولپ کوئ په دغه ماډل کې چې دی مجبور چې تاسو ته هغې ته سپیسیفیک
یا ښه کمپیوټر یا قوي کمپیوټر ورته واخلئ تر څو ستاسو دغه مشکل چې دی مثال تاسو اپلیکیشن چې تاسو پکې ډیزاین کوئ نو په اسانۍ سره تاسو پکې کار وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ یو اپلیکیشن یو ډیټابیس هغه ډیولپ کړئ نو تاسو ته ضرور دی دوستانو چې د دغه اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره یا د دې ډیټابیس د ډیولپمنټ لپاره چې دی ټیکنیکل کسان چې دي څوک په ډیټابیس پبلیکیشن یا پروګرامران چې دی هغه په دې شیانو باندې پوهېږي تاسو هغه هایر کړئ. نو تاسو ته معلومات شته چې د یو اپلیکیشن ډیولپر یا د یو پروګرامر نرخ یا معاش چې دی په بازار کې څومره دی. نو په همدغه اساس چې دی د دې ماډل غټ مشکل دا دی کله چې تاسو دا ډیولپ کوئ نو تاسو مجبور یاست چې هغې ته هارډویر هم واخلئ او هغې ته چې دی سافټویر هم واخلئ. بل مشکل دا دی دوستانو کله چې تاسو دغه ډیټا ماډل نه استفاده کوئ دغه ډیټا ماډل ورځ په ورځ چې دی تاسو ته مغلق کېږي ځکه چې دغه ډیټا ماډل چې دی تاسو ته ملټي ټیبل چې دی د دې اجازه لري. کله چې تاسو دغه ډیټابیس ته چې دی ټیبلونه راځي ډیټاګانې ورته راځي نو طبعا ورځ په ورځ چې دی دا مغلق کېږي. نو د دې هغه پوهېدل چې دی لږ څه ناڅه چې دی مغلق دی نسبت نورو ماډلونو ته. او بل چې دی دوستانو د دې آخرنی مشکل چې دی د دې ډیس اډوانټیج چې دی د دې پرفارمنس ایشو دی یعنې د دې کارکردګي دی. طبعا چې دلته څومره ډیټا زیات راځي نو دومره دا سیستم چې دی دا لږ سلو کېږي. که چېرته ستاسو یاد وي دوستانو کله چې تاسو خپل کانکور امتحان ورکوئ تاسو ته یو آی ډي ورکوي وزارت تحصیلات عالی چې دی. بیا کله چې خپل ریزلټ تاسو چک کوئ نو په هغه وخت کې چې تاسو خپل ریزلټ چک کوئ دغه سیستم چې دی ګورئ اکثرا په اول او دویم دریم ورځو کې چې دی ډېر بیزي یا مصروفي ځکه مصروفي چې په لکونو کسان چې دی ډیټا چې دی په دغه ټیبل کې چې دی په دغه ډیټابیس کې انزرټ شوي نو مختلف خلک چې دې ته اوس لاسرسی پیدا کوي دوستانو نو دغه پرفارمنس چې دی دغه کارکردګي چې دی سلو کېږي. د دې نه پس چې دی راځو دوستانو آخرنی ډیټا ماډل ته چې عبارت له فزیکل ډیټا ماډل څخه دی. دغه فزیکل ډیټا ماډل چې دی دوستانو تاسو ته چې څنګه ډیټا سټور کېږي دغه تعریف وي همدارنګه چې دی د ډیټا سټرکچر د ډیټا یا د ریکارډ څه چې دی آرډرینګ یا آرډر چې دی دوستانو همدارنګه دغه ریکارډ یا ډیټا چې دی دې ته لاسرسی چې دی دغه ټول شیان چې دی دا تعریفوي یا د دې شیانو چې دی د دې استازیتوب کوي. دا دوستانو زموږ د نن درس تاسو ته ما وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.